دنیا، دا هم سرمبرچ او دا هم کورکمن. نو دا به ګورو اندازې ته. البته دا ټول دا وچ شیان چې دي دا زه نیمه قاشقه د چای خوري ور اچوم. علاوه له دې شیانو په دغه پیمانې کې چې تاسې وینئ په دې کوچني دیشه کې ما دغه یوه پیمانه هم لوبیا راخیستې ده. البته لوبیا مې تیاره په ډبو کې چې دلته خرڅېږي دوکانو کې تیاره مې راخیستې، تیاره ده ایښېدلي. خو لیدونکو تاسې دې ته ډېر متوجه اوسئ چې په همدغه تیارو په ډبو کې د قوطیانو کې چې کوم موادونه کوم خوراکونه دي دغو باندې یو رقم کیمیاوي مواد وایي او داسې موږ همیشه که واخلو ویخورو دا هم اول خو ضرر لري. علاوه په هغه نه تاسې حتما دا یو وارې اوکشوئ، اوبه پرې تېروئ او دوه وارې چې هغه کیمیاوي مواد چې به وایي هغه یې له بینه ولاړ سي چون ضرر لري. او دا نخود مې هم همداسې د ډبې والا اخیستې دي په دې پیمانې باندې یو پیمانه هم نخود. او دې نه علاوه چې دلته تاسې په دې هغه کې دیش کې وینئ مستې دي. مستې چون دي چې د خارج مستې چې ده زیاتره ډېرې داسې تروشې نه یو رقم خوږې غوندې هم لګېږي. نو د دې له خاطره آش لپاره خو اول پکار ده چکه او مستې هم که یې داسې لږ څه ټینګې او داسې لږ ښه داسې تروشې مستې. خو ما دا د خارجي دوکان نه اخیستې دي. دا مستې دومره خوندورې نه دي، خو البته خو د دې لپاره چې د آش مې خوندور پرې راسي. بیا ښه ده دلته ما قورت پیدا کړي دي. دلته ګورئ تاسې که ووینئ کشک یې پې لیکلي آسیایي دوکانو کې پیدا کېږي چې دا هم د آش لپاره ده. او دې قورت دلته د آشو عکس هم ده. ایراني آش هم ډېر خوندوري. زه به یو ورځ تاسو ته حتما پخوم. هغه زه فکر کوم ډېر فایدهمن آش ده، پکې ټوله سبزیان دي. ښه دا هم قورت او دا په دې پیمانې باندې مې هم یوه پیمانه غوړي راخیستې.
به د وږه او ادرک مې ور واچول. مرچ او دا هم وچه دانه د دې وروسته به ور واچوم. او اوس هم ګورئ پیاز مې ډېر سره نه کړی، دا په کورکمنو داسې زیړ دي، هسې مې لږ څه پکې نرم کړل. او اوس به د وږه وبخښئ د روب او دا څه شي چې مې ایستلي دي د تازه دانیا دا به ور واچوم. دغه جګ خو وینئ لیدونکو، یو کوچنی جګ ده، په دې باندې به اوس یو جګ اوبه اوس ور اچوم او وروسته 3 جګه بیا وروسته د آش لپاره ور اچوم. دا اوس د کوفته پکې لږ څه نرمه سي، لږ څه پخه سي. او مالګه تل د ما ایره نه وي، خو مالګه لږ وروسته اچوم، چون د کورکمن باندې ډارېږم چې بیا بې رنګ کمرنګه راسي، نو مالګه وروسته ور اچوم. ښه، اوس به د کوفته ور واچوم. اوس دا د تاسې ولیده، هم کوفته به اوس یو 10 دقیقې پرېږدم همداسې چې لږ څه دا کوفته په غوړو راسي. او دغه کوفتې ته تقریبا 10 دقیقې مې د اوبو کې وایېښوله. نو اوس به ورته په دې جګ باندې نو 2 جګه اوبه نورې پسې ور واچوم. بس دا اوبه یې هم بس دي. نو چې دا اوبه وایېشي بیا به نو زه پکې د آش واچوم. چې آش لږ څه پکې وایېشي نو بیا زه غواړم د نخود او لوبیا ور واچوم، د دې په خاطر چې دا نرم دي، پاخه دي، نو داسې نه څه پکې خوړین نه سي، پکې ډېر ال نه سي. نو دا به لږ وروسته ور واچوم. اوبه یې وایېښېدلې، اوس به نو دا آش ور واچوم. دا آش چې ده تقریبا یو 10 دقیقې وایېښېدو او ما په همدې جګ باندې 1.5 جګ اوبه ور واچولې. البته دا بعضې مکروني شاید تر دې نه کمې اوبه وغواړي او بعضې چې ده لږ څه په ډېر سخته نرمېږي دغه اماده آش چې ده. او دې ته مون فکر یې که تاسو اوله کې توجه کړي د آش چې ما ور واچوو دا رنګ یې داسې تور و، تیز نسواري و. داسې ده په دې پاکټو باندې یو د کلي عکس یې پکې، هغه کومه کې چې د کلي عکس یې هغسې ده هغه کیفیت یې ښه وي، او د کوم یو چې د کلي عکس نه وي پکې د هغه یو څه کیفیت ښه نه وي، دې ته مو ډېره توجه وي. خو داسې ده تور تقریبا تور دی، له تورو وړو یې جوړ کړي دي. او دا لږ څه اوبه ډېرې غواړي، نو کیدای شي تاسې داسې یو آش واخلئ چې د اوبه کمې ورته ضرورت وي. اوس به نو دا نخود و لوبیا مې چې ورته تاسو ته ویلي ول دا به پرې ور واچوم. او دا مې چې مخکې ویلي ول چې دا نرم دي، تیار دي، پاخه دي. نو دا تاسو ولیدل. اوس به چون دا د آش دانه هم چې ده ډېره نرم هم نه ده چې بیخي داسې شړېدلی او لږ څه نوره میشېده غواړي. اوس به نو تقریبا یو 15 دقیقې داسې لږ څه سر بند کړمه او لږ څه په ټیټ اور به پرېږدومه. دوستانو
په دې مستو کې مې په دې قاشق کې 2 قاشق قرص هم ور واچول او وږه نه ور اچوم دې په خاطر چې هم مې کوفتې ته وږه ور اچولې وه او هم مې په آش کې وږه اچول نو دا ورته بس ده. اوس یې ګورئ آش هم دا آماده سو تیار سو او ډېر ښایسته رنګ یې راغلی. خو دوستانو یوه خبره وکړم چې کله تاسې آش خورئ آش پسې لا د آش سره اوبه مه څښئ او وروسته هم پسې اوبه مه څښئ بیا مې رقم اوبه پسې اخلي بهتره دا ده چې چای ورپسې ښه شین چای دم کړئ او ویې خورئ. دا آش تیار سو او دلته که تاسې وینئ ما په 2 ظرفو کې ایستلی ده د آش او دا ډیزاین یې د اچولو چې څه رقم په ظرف کې اچولی ده ډېر فرق لري.